کله در باب سره نغمې رواړم کله در باب سره نغمې رواړم کله کله خپل زمزمې رواړم ډېر ښه دی کله در باب سره نغمې رواړم کله صفتونه د بادشاه د مصر کړم کله صفتونه د بادشاه د مصر کړم ډېر ښه دی کله د فقیر خړې جامې رواړم. امیرالله صاحب په پروګرام کې دلته درون هرکلی وایو او زموږ دا مینوال چې کوم دی د دوی شکریه م ادا کړه موږ به یې م ادا کړو ځکه چې زموږ 50,000 فالوور پوره شو. امیرالله صاحب وایه که نه څه حال احوال د زندګي څنګه روانه ده؟ ډېره مننه راجمن الله صاحب او ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې او شروعات پر دې شعر نه وکړو د هغه قد قامت په درته دا خبره وکم د هغه قد قامت په درته دا خبره وکم پښتو کې پراته دي چنارونه پاڼې پاڼې ډېر ښه دی جي ډېر ښه ملګرو راجمن الله صاحب سره دې وخت کې د کاجبند په دشته کې ناست یو او تاسو ته به تازه کلامونه وړاندې کوو او د دوی ګرمې ویډیوګانې درځي. وننۍ ویډیو کې په ځای کې ښه ویډیو کړله ډېره زبردسته خوندوره ویډیو ده نو په هغې کې را سره امیرالله برپور کار کړلی ګورئ او اوس ښه چې کومه ویډیو اپلوډ کړله د اکبر بادشاه او د هغه لټان ډېره خوندوره ویډیو ده یو 10 منټ ویډیو ده هغه ویډیو به چې کوم دی وګورئ ډېره مزهداره ویډیو ده. د امیرالله صاحب را سره په ننۍ ویډیو کې سپیشل کار کړلی ننۍ ویډیو ده ننۍ ویډیو خو جوړه کړله په دې ځنګل کې د واده منګې د واده منګې نو په هغې کې به در پکې ډېر زیات ښکلی کار کړلی دی نور اکټر صاحب نورو ټولو ملګرو پکې ډېر زیات ښایسته کار کړلی چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله امیرالله صاحب هم زموږ سره نور داسې ملګري نو بای خوندورې ویډیوګانې به جوړوو ډېر ښکلی لوکیشن دی په ډېره ښه طریقه باندې چې ستاسو سپورټ را سره دا په شعر به ورته ډالۍ کې ستا غزل دی چې وایي دا ووایه اشنا د محبت نه احوا څه دي خو په ترنم کې به وایي لږ په زوره به وایي چې ټول ملګري په زمزمه کې ډالۍ وي تاسو ته صفت کوم ډېر خود صفت نه خواڅ دي دا ووایه اشنا د محبت نه خواڅ دي دا ووایه اشنا د محبت نه خواڅ دي صفت کوم ډېر چې دي د چا سره یو شان کم څوک نشته په دنیا خو بس قربان به درنه ځان کم غم عقل وایي دا چې د دولت نه خواڅ دي دا ووایه اشنا د محبت نه خواڅ دي غم عقل د دنیا په محفلونو کې راګیر دي اوزګار پکې څوک نشته په کارونو کې راګیر دي هوښیار وایي عالم د صداقت نه خواڅ دي دا ووایه اشنا د محبت نه خواڅ دي هوښیار خو یو د حسن په شغلو کې مبتلا دي د شپې ورځې نه دي خو په دغه مشغولا دي دا غږ پکې کوي چې د قسمت نه خواڅ دي دا ووایه اشنا د محبت نه خواڅ دي. شاعر امیرالله یوه جلۍ د زړه پتاو کا نقاب د منځ نه لرې که پردې د زړه کولاو کا بیا ووایه رښتیا د حقیقت نه خواڅ دي دا ووایه اشنا د محبت نه خواڅ دي. ډېر ښه داسې انتها بېتحاشه د امیرالله صاحب شاعري چې کوم دا به زموږ په پیج باندې د په خپل پیج باندې زموږ په یوټیوب چینل باندې وخت په وخت تاسو ته د نوي ملګرو دا نوی نظم ما لیکلی زموږ د پښتنو په حال باندې اغیار می ښکلی پېښور روانوي راله خیبر روانوي ویښ شه پښتونه اغیار می ښکلی پېښور روانوي راله خیبر روانوي ویښ شه پښتونه وراله خیبر روانوي ویښ شه پښتونه اغیار لګیا د تاریخونه ګوري زاړه خویونه ګوري د پښتنو هغه ځانګړي غیرتونه ګوري د زمرو زړونه ګوري د پښتنو دا د ناموس ولاړ څنګه روانوي راله خیبر روانوي ویښ شه پښتونه د دې حالاتو پیرو خان به څوک شي مان الله خان به څوک شي چې ځان ظاهر کړي عبدال خان او صمد خان به څوک شي یا عجب خان به څوک شي چې ځان ظاهر کړي ځینې دشمن مې لر او بر روانوي راله خیبر روانوي ویښ شه پښتونه فخر پښتونه بس که نور د جنګه دا خپل رور د جنګه ته به کامیاب شي
خپل ټولنه کې د شور د جنګا خلاص شه د کور د جنګا ته به کامیاب شي دا څوک ظالم درنه هنر روانوي راله خیبر روانوي ویښ شي پښتونه راله خیبر روانوي ویښ شي پښتونه امیرالله چې غرزي ښکلی وطن دا نازولی وطن جوړول غواړي دا د زاغانو نه ساتلی وطن تاریخ ګټلی وطن جوړول غواړي څوک یې تړون څوک یې لښکر روانوي راله خیبر روانوي ویښ شه پښتونه اغیار مې ښکلی پېښور روانوي راله خیبر روانوي ویښ شه پښتونه ډېر ښه دی بم چې مې په ښار لګي انسان لګي چې مې په ښار لګي انسان لګي هر خوا که پښتون لګي افغان لګي هر خوا ته پښتون لګي افغان لګي لاړې د کابل نه کډې ووتې لاړې د کابل نه کډې ووتې کله قندهار کله بغلان لګي چغې د بېوسو په اسمان لګي کله قندهار کله بغلان لګي چغې د بېوسو په اسمان لګي او خدای خبر چې څه ګناه په څه ګناه خدای خبر چې څه ګناه په څه ګناه غر لګي نختر لګي مارغان لګي زر کې خاروګانې او توتیان لګي غر لګي نختر لګي مارغان لګي زر کې خاروګانې او توتیان لګي من با ابتدا د ترقی کوو من با ابتدا د ترقی کوو دی کې بس پنیتی مشران لګي داسې پنکرل او خیاران لګي دی کې بس پنیتی مشران لګي داسې پنکرل او خیاران لګي بم چې مې په ښار لګي انسان لګي هر خوا ته پښتون لګي افغان لګي ښکلی پېښور مې د یادونو ښار ښکلی پېښور مې د یادونو ښار سوات غوندې د حسن تصویران لګي ښکلی شنګله پار مې ګلستان لګي سوات غوندې د حسن تصویران لګي ښکلی شنګله پار مې ګلستان لګي ډېر ښه دی یا امیرالله چې غرض ستا وطن یا امیرالله چې غرض ستا وطن تا ته په زړه پورې قدردان لګي او خوار دې شي چې څوک دشمنان لګي خوار دې شي چې څوک دشمنان لګي تا ته په زړه پورې قدردان لګي خوار دې شي چې څوک دشمنان لګي بل راز الله صاحب اصلي خبره ده چې ملګرو پیکیج کړي کنه دی چې دغه یوټیوب چې دی هغه د ټلۍ له جریه ګوتې وړي دوی نه خو پیسې نه خرڅ نه نه په سبسکرایب او په ټلۍ نشان باندې خرچم نه راځي دا د ملګرو دپاره خامخا به دې باندې وکړي چې ستاسو نه بې څه دغه نه ځي تاسو هسې پیکیج کړي که نه د سبسکرایبینګ کې دی دا وکړئ نو که ستاسو دا پروګرام خوښېږي یا که نه خوښېږي نو بیا یې مه ګورئ او که ستاسو خوښېږي نو بیا خو سبسکرایب ټلۍ له چې دی ګوته ورکئ کله د رباب سره نغمې راواړوم کله د رباب سره نغمې راواړوم کله کله خپلې زمزمې راواړوم ډېر ښه دی کله د رباب سره نغمې راواړوم کله صفتونه د بادشاه د مصر کړم کله صفتونه د بادشاه د مصر کړم کله د فقیر خړې جامې راواړوم کله د فقیر خړې جامې راواړوم کله کله خپلې زمزمې راواړوم کله د رباب سره نغمې راواړوم ډېر علاجي کله د رباب سره نغمې راواړوم ستا تصویر چې زه په تحیلو کې ګورم ستا تصویر چې زه په تحیلو کې ګورم ځکه د پیرانو علامې راواړوم ځکه د پیرانو علامې راواړوم کله کله خپلې زمزمې راواړوم کله 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 د رباب سره نغمې راواړوم عقل مندو ته پې وښیم
ستاسو په کار باندې دا شعر راځي آه. عقل مندو ته پې وښیم عقل مندو ته پې وښیم زه چې د ناپو ډرامې راواړم زه چې د ناپو ډرامې راواړم کله د رباب سره نغمې راواړم کله کله خپل زمزمې کله خپل زمزمې راواړم ډېر ښه دی جی ډېر خوندور ډېر په زړه پورې ډېر معیاري ستاسو ټولو پښتنو ملګرو ډېره زیاته مننه ویډیو د سره مخکې شیر کړئ زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ ان شاء الله تعالی چې چرته مې ښاد آباد بریالي اوسئ او ان شاء الله تعالی زموږ به کوشش دی چې ستاسو په مخونو باندې په سنه طریقه باندې خنداګانې راشي دا مشر لګیا دی نوې نوې آیډیاګانې راوباسي نوې نوې کنټینټ راوړي په هغې باندې بیا موږ کار کوو چې یاره ستاسو په دې مخونو باندې خنداګانې راشي به هر حال زموږ نه پکې څه غلطي کمی کوتاهۍ راځي د هغې د ټولو پښتنو نه وروڼو نه معذرت غواړو د امیرالله او ستاسو د ټولو مینوالو یو جهان مننه په لوی الله مو سپارم ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به بیا ملاقات کیږي د لوی الله په امان